السلام علیکم زما ګرانه خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وئ، جوړ وئ، شپې ورځې مو هم ښه وي. او زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم ملګرو. تاسو ته نن ورځ مې بیا ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې ده ملګرو ما د فیسبوک په باره کې جوړه کړې ده. ډېرو ملګرو به دا پوښتنه کوله او ډېر ملګرو به چې موږ د مشکل سره مخامخ یو چې زموږ د فیسبوک په صفحه باندې په خپله مخه ویډیو خلاصېږي، یعنې سټارټ کېږي او بغیر له کلیکه موږ کلیک هم نه وي کړی او زموږ د فیسبوک په صفحه باندې ویډیو چالان شي او په دې سره بیا زموږ ایم-بی ډېره مصرفېږي. نو تاسو ته زه نن په نننۍ ویډیو کې ښیم چې څنګه موږ د همدغه ویډیو بغیر له کلیکه چې خلاصېږي د دې مخه څنګه ونیسو او څنګه موږ په خپل موبایل کې سیټینګ وکړو چې زموږ په فیسبوک باندې په خپله مخه چې کلیک مو په کړی نه وي ویډیو خلاصه شي. نو ویډیو تر پایه وګورئ. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي چینل هم سبسکرایب کړئ. نو راځئ تر ټولو نه مخکې ملګرو تاسو ته خپل یوټیوب چینل ښیم. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره خوندورې ویډیو هم تر تاسو در ورسېږي. نو ملګرو زموږ په یوټیوب چینل کې ډېرې خوندورې ویډیوګانې کې دي. هر څه په باره کې تاسو دلته وینئ ملګرو. کرکټ په باره کې هم کې دي، د واتساپ په باره کې هم کې دي، د آنلاین پیسې ګټلو په باره کې هم کې دي، د پریمایس اپلیکیشن په باره کې ما هم درې څلور ویډیوګانې جوړې کړي دي. پوره معلومات تاسو ترلاسه کولی شئ. انګلیسي په باره کې، اسلامي په باره کې، اسلامي تاسو تر څنګ نوره هم ډېره مهمې ویډیوګانې ملګرو دلته کتلی شئ. موبایل په باره کې، انټرنیټ، کرکټ په باره کې، ماسټر کارډ په باره کې چې څنګه موږ تاسو ماسټر کارډ جوړولی شو. نوره ډېره مهمه ویډیوګانې تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې کتلی شئ او د انګلیسي په باره کې هم. نو تاسو نه بیا زه هیله کوم چې زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره خوندورې ویډیوګانې هم تر تاسو در ورسېږي. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. نو رابشو ملګرو فیسبوک ته. هر کله مو چې فیسبوک کلیک وکړو ملګرو نو تاسو ته به دلته ویډیوګانې راځي. لکه دا مثال وینئ دا ویډیو نه زه کلیک هم نه کړم، دا ویډیو په خپله مخه اپلای شوه، چالان شوه، ما کلیک هم نه دی کړی. دغسې بله ویډیو تاسو ته زه وښیم. دلته به بله هم وي. حتما به ویډیوګانې پیدا کېږي. لکه مثال دا وینئ لاندې زه هم کلیک نه کړم، دا ویډیو هم خلاصېږي. نو څنګه کولی شو موږ د همدغه ویډیو مخه ونیسو چې بغیر چې موږ تاسو کلیک نه وي کړی دا ویډیو باید خلاصه نه شي. نو راځئ ملګرو تاسو ته اوس دا مکمله طریقه ښیم، ویډیو در پایه وګورئ. نو رابشئ ملګرو په دا درې ټکي نه به کلیک وکړئ، په دا لیکنې هر کله مو چې دا نه کلیک وکړو ملګرو نو تاسو به لاړ شئ سیټینګ به ولټوئ. دا سیټینګ پرایوسي نه کلیک وکړئ. دا نه مو چې کلیک وکړو دلته به بیا په سیټینګ نه کلیک وکړئ. دا نه مو چې کلیک وکړو ملګرو بیا به لاندې راشئ. تاسو به دلته میډیا کانټیکس اینډ کانټیکس دا ولټوئ، په دا به کلیک کړئ. هر کله مو چې په دا کلیک کړو ملګرو بیا به تاسو لاندې راشئ اټو پلی باندې به کلیک کړئ. په اټو پلی مو چې کلیک کړو ملګرو دلته دا وینئ دلته لیکلي چې آن موبایل ډیټا ان وائی فای، دا چې وائی فای سره کنیکټ وي هم پلی کېږي او چې خالي د وائی فای سره کنیکټ شوی ستاسو موبایل بیا هم په پلی کېږي، یعنې ویډیو به چلن کېږي. او که تاسو غواړئ چې نه شي په خپله مخه کلیک ویډیو نو تاسو بیا په دا نه ورباندې اټو پلی ویډیو نه کلیک وکړئ. نو زه په دا نه کلیک کوم، اوس به زموږ په فیسبوک باندې په خپله مخه ویډیوګانې نه اپلای کېږي او نه سټارټېږي. راځئ اوس ګورو. نو اوس دا هماغه ویډیو ګورم چې دې خپل اپلای کېږي که نه. دا ویډیو ملګرو تاسو وینئ اوس نه چلندېږي. نو همدا طریقه ملګرو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شوې وي او په پوره پوه شوي وئ په طریقه یې. نو دا طریقه ملګرو حتما تاسو وکاروئ په خپل موبایل کې، ځکه چې دې سره ستاسو ایم-بی بیا ایم-بی په مصرف کې ډېر کموالی راځي. نو له اوس لپاره ملګرو د خدای په امان او زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ چې سبسکرایب او لایک مو هېر نه شي او د نورو راتلونکي مهمه خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. د خدای په امان، ښه وخت درته وایم.